تازه د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې چاودنې یو کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي. سلام، وخت په خیر ستړي مشئ. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان د پولیسو یو افسر وایي په بلوچستان کې نن بمي چاودنې یو کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې 3 پوځیان دي. دا پیښه په هرنایي کې رامنځته شوې ده. د هرنایي د کمشنر مرستیال جاوید ډومکي وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یو کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.